خدا زموږ ورور سوال کړی دی 14 نمبر سوال چې کوم دی او د سوال وګ سوال له خو خلاصه د سوال دا ده وای چې بعضو خلکو ستایو خبره مشوره کړې ده او دا غینه ویډیو جوړ کړی ده په فیسبوک او په نور د انټرنیټ په ذریعہ باندې نشر کړي او باغی کوي تاسو دا خبره کړې ده چې خزه او خاون د یوځه غسل کولای شي نو دا خبره مشوره کړې ده او کنزلی ملکی او بدر دیم وی تاسو ته نو د دې مسلې څه جواب ده اقول وبالله التوفيق د دې مسلې د جواب لمخ کې دا خبره ده ساتي چې همیشه د کوم وخت چې الله سبحانه وتعالى د پیغمبر صلی الله علیه وسلم را لګل دي بلکې پوخانی پیغمبران نو دا هغه وخت نه د وسه پورې او د قیامت پورې د حق او د باطل په منځ کې د مقابله روانه ده د باطل پرستو ډېری طریقې دي چې هغه دوی استعمالي او باغ طریقو سره دوی خلک د حق نه منع کوي چې زما موضوع دا نه ده یو طریقه باغې کې ده چې دې خبري جوړول او بیانونه چې د پوره غنټه 2 غنټه بیان به دغه نه به یو خبره راوخلی نه به مخکې خبره تیرالي نه به ورسته خبر رالي او بس دغه به نشر کوي دي شي وي نو دا غریبانان دي په علم کې نو دوی سره نور سنشتي نو صرف دا خبري روالي نو وای کې دي شي د دې د لاس خلک د حق نه منش والله غالب على امره او الله سبحانه وتعالى د حق هرځ ترسي ويأبى الله الا ان يتم نوره او الله سبحانه وتعالى به د حق هرځ ترسي او زما سره دومره وخت نشتی چې د جاهلانه اعتراض به هر اعتراض لږ جواب کوم او باغې باندې خبرې کوم ځکه چې الله سبحانه وتعالى به خبره گواه دی او زه گواه کوم په دې خبره چې زما مقصد هغه خلکو ته قران او حديث واضح کول او د لار ډیر وګړه ده نو ماته کار ډیر زیات دی او ژوند زمونږ لګ دی مختصر ژوند دی نو په دې لار باندې چې یو سړی رواني نو څوک په کانو ولي او کله بس پیغا پی او کله بس کارن وې څوک بسوي نو سړی چې په لار باندې هر چاته ودري نبی خپل سفر نشي پوره کوله نو دا شم په دې لار باندې موږ هر چاته نه ودريو چې هر سړی ته وګورو چې دې سوي کوم خبره د جواب لغي جواب کو کوم خبره جواب نه بس پای کې غلی پات کې خپل کار کو الله خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فصدع بما تؤمر کوم خبره چې ته کیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم داغه خلکو ته رسوا دین بیانوا او بل ځکه ته الله وي مخ واړو د جاهلانو نه جاهلان پریده دوه خپل کار کوي تخپل کار کوي نو دی رور چې سوال کړي په دې کې دوه خبري اولنی خبره ده چې ته کنزلی کې او بدر دی وای نو دې کنزل مبارک زدا وایم چې ان شاء الله د قیامت ورځ 50 زره کال ده او پای کې به زمانه نمبروم راځي د خلکو سره نو باغ ځکه په دې ته پوس کوم چې ورې دې کنزلی کوله او د سدلاسه کوله نو به ځان دې تیار ساتي ان شاء الله جواب ته چې څنګه جواب به دی ورکړي او موږ الحمدلله کنزلی چاته نه کوو نه د کنزلو جواب ما سره شتي حدیث کې راځي متفق علیه حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم سباب المسلم فسوق مسلمان ته کنزلی کول بدر دی ویل د فسق او فجور کار دی او الحمدلله د دې فسق او فجور نه الله موږ ساتلی او زموږ جبې ته الله ساتلی په حدیث کې راځي امام ترمذی رحم الله راوړی ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء مسلمان چې دینو لعنتونه نه وي کنزلی نه کوي فحش جبه نه استعمالي الله سبحانه وتعالى منګه د دې قسمه بد زبانینا او د دې فحش خبرونه دی الله زمونږ جبه ساتي تر دې چې دومره کنزلی او دومره بدی ردی ما تر باز کسان را رسي چې د انسان په ذاتیاتو پورې ونخلي او کله نه کله د انسان کور ولا را دکی وي غدي سي او دې سي او دغه دي سي نو زه سو کوم د دې بزس جواب کوم زما غوته کنزلی وکم زما خبره د دوی سره د باطل پرسو سره او چې څومره متعصب خلک دي دغه سره زموږ خبره په دین کې روانه ده نه زما د خځې سره کار شته نه زما د غ سره کار شته نه مو سره نه مو د خاندان سره کار شته نه مو د وطن او د ملک سره کار شته
ما کار د دې مسلې سره چې دین کې چې کومه تر مسله بیانې په دې کې به خبره کوو. الله سبحانه تعالی منګه د کنزلونه او د بدرونو الله منګه ساتي. به دغه نه بعد د مسلې د رجو اصل مسلې ده چې آیا خزه خاون یو ځای غسل کولای شي او کنه. او دا خبره ما کړې ده الحمدلله چې خزه خاون یو ځای غسل کولای شي او د جایز دي. او موږ چرته یو خبره د خپل خېټې نه کوو د دې متعصب خلکو بشن او د جاهلانو بشن. موږ چې کوم خبره کوو د الله په توفیق سره قران او حدیث درنه نه کوو. زموږ سره چې کوم منهج د غټنګېدل منهج د ټنګېدل هغه د قران او حدیث منهج دی. او زه د کعبه پر رب قسم خورم کوم خلکو چې په ما باندې اعتراض دي او زما دا خبره نشر کوي چې دا خبره کړې ده هم ابعد الناس من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. دا د رسول الله د حدیثونو لري خلک چې چرته د رسول الله په حدیثونو تیر شي نه بین لګیدلې. دوی د مسلې خبر نه دي سره ولا لازم کې دوی خبري زه به د قسم غوږی کې خبر و دا خبر به نه کړي او خبر نه دي مسلې. د خاون او د خزي رشتہ د ډیره جوړ رشتہ د خرچه د پته والله سبحانه وتعالى بالقران کې والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. مؤمنان هغه چې خپل عورتونو حفاظت کوي الا د چې د خزي سره استعمالي یا د وینځي سره استعمالي نو الله چې د خلق دوی به نه ملامت کوي یا مطلب جایز دي. حدیث کې رسول الله ته پوښتنه چې خپل عورت به د چا چا خیال ساتي. رسول الله ټول خلکو نه خپل عورت خیال ساتي عورت په پټ ساتي الا د خپل خزینه یا د وینځنه دوی به مخکې انسان عورت راخاره کولای شي. دا واضحه مسله ده. نو د خزي او د خاون رشتہ د دین زیاته جوړه د جغود یو بل سره ولم به غسل وکي. د دین زیاته جوړه ده. خو زه یو څو دلایل په دې باندې پیش کوم او دا خبره مختصر کوم چې موږ سره دومره ټیم نشتی او د مؤمن زړه چې دغه په یو دلیل باندې مطمئن کی. په صحیح بخاری کې دا حدیث دی د زمونږ د ګرانی او قدردانی مور ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي هغه چې كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد وما او رسول الله صلی الله علیه وسلم با د یو لوخینه یو ځای غسل کوو. دغه الفاظ دي موږ به یو ځای غسل کوو موږ به یو ځای لامبل و ما به رسول سم ته یو رات کې د سراجي چې ما به ته جوبه ماته پرې دا به چې ماته پرې موږ ولګیاو غسل به یو ځای کوو. نو دې خبرې ته سوچو کې څوک چې په ما باندې اعتراض کوي وبدره دی وي نه دا اعتراض په رسول سلام باندې کې چې ولې هغه دا کار کړی ولې هغه عائشه رضی الله عنها موږ ته دې جواز بیانې. حافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباری کوي دې حدیث په شرح کې وي بعض علماء د حدیث په دې باندې دلیل ګرځول دي چې سړی د خزي عورت ته کته شي او زنانه د خپل خاون عورت ته کته شي. بلکې په دې کې یو صریح حدیث ته امام ابن حبان رحم الله راوړی دی. سليمان ابن موسى وی چې انه سئل عن الرجل ينظر الى فرج امراته وی داغه چې ته پوښتنه چې یو سړی د خپل خزي د عورت ته ګوري ناغوي چې ما دا ته پوښتنه د امام عطا رحم الله نه کړو او هغه ماته ویلو چې ما دا ته پوښتنه د عائشه رضی الله عنها نه کړو نو هغه ماته دا حدیث بیان کړو چې ما رسول سم به یو ځای غسل کو. نو دا یو دلیل شو. دویم دلیل والا په صحیح مسلم کې د حدیث ته عبد الله بن عباس رضی الله عنهما هغه چې اخبرتني ميمونه رضی الله عنها ومات ميمونه رضی الله عنها دا خبره کړو ام المؤمنین رسول سم بیبي انها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ویغه ماته چې ما رسول سم با غسل کو یو ځای د یو لوخینه. امام نووي رحمه الله وی شارح د صحیح مسلم هغه د حدیث لاندې لیکي وې د دین د ثابت شو او اما تطهير الرجل والمرأة من اناء واحد فهو جائز باجماع المسلمين. چې خزه خاوند یو لوخینه غسل کوي یو ځای غسل کوي دا د مسلمانانو اجماع دی جایز دي. او په دې شي چې دا سره پس سوال له کله بعد دا څوک چې مو اعتراض کوي چې دا څوک دي چې د اجماع خلاف کوي او همیشه موږ باندې اعتراضات کوي دوی اجماع نه مني. کومه تاسو په اول کې چې دا غریبانان د علم نه خبر دا غریبانان دي والله لازم په علم کې غریبانان دي. امام صنعانی رحم الله په سبل السلام کتاب کې تعلیق کړی د عائشه رضی الله په حدیث باندې چې کوم مقصد مخکې ما ذکر کو په صحیح بخاری کې وې دا دلیل په دی باندې چې خزه او خاون دی غسل کولای شي من اناء واحد في اناء واحد والجواز هو الاصل. د یو لوخینه په یو لوخي کې د یو ځای غسل کولای شي او اصل چې نه غدا چې دا کار جایز دی. امام شوکانی رحم الله وی هر چې د خزه او خاون یو ځای غسل کول او یو ځای دس کول
فلا اختلاف فيه نو په دې کې خو د سره اختلاف نشته الله اکبر هغه په دې کې د سره اختلاف نشته او دوی به کې اختلاف پیدا کړي او څنګه چې ما په اوله کې وی چې د نور هیڅ نشته خو د حق سره دښمنی ده او د حق په طریقه باندې بدنامي چې داخله د دې حق نه ووري او په دې باندې الحمدلله ما یو بیان هم کړی چې دا د اهل باطل او د باطل پرستو د پوخانه د طریقه ده چې هغه په د اهل حق باندې نمونه دي او بدنامي کله ته یو سوي کله ته بل سوي دا دلیل دی چې د غریبانو سره نور څه نشتی الحمدلله موږ سره قران او حدیث دي هیڅ ضرورت نشي چې موږ چاته لقب کېدو او چاته کنځلي کو بچا پوری خان دي هیڅ ضرورت نشته موږ سره خوازي قران او حدیث ته ولګي نو دما د دې سوال مختصر جواب ورکو اگر که په دې کې نورم دلایل شته ان شاء الله په دې سره به چې څوک حق واړي غته به حق واضح شوی والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد